وای بچی بچه شو. ته په کومو سوچونو کې تللی یې عاشق شوی یې که څنګه یې نه هیڅ خبره نشته سم نشته نه نه څه خبره شته دی ته یې مانه څه خبره پټوې دا یار دې شته که نه اخر یار مې یو څه مسله ده چې حل یې راوباسو یاره ساجده وروره سوچ مې دا کولو چې دا عمر څومره زر تېرېږي 20 کوله وشول چې پېښور له راغلي یو خو دا یې اوس څوک څه غټ سړي شو ولا داسې ویل چې دا پاکستان دی چې تا خپل وطن نه دی یار عبدالله وروره خفه کېږه مه الله وڅوسې وطن هم زر اباد کړي یاره ساجده وروره زه من دا سوچ کوم چې الله تعالی وي انشاءالله امن روالي ولې مونږ وطن وي ابادېږي مړه بس ساجده داسې چل ده چې پرېږه دا خبرې په خدای د امن روالي ورته چې لږ هسې وګرځېږو چې لږ ریفریش شو پورته شه بیا پیریډونو ټیم ده یغوله ویم تو صحیح او نور ګاپې په یار باندې ولګوو عبدالله سوچونه مه کوه زړه سمندر څه ده یوه میاشت ستړي دی پاتې و دا چې وکې بیا پې سوچونه کوه یار دا یم ښه خبره وکړه بالکل یار عبدالله تاسې په شان خلکو ملک ته ضرورت دی ځکه چې تو یوه میاشت سبق پاتې دی تاسو ملکو ډېر زر په پښو ودرېږي او انشاءالله خوشحالي به پکې راشي انشاءالله انشاءالله یار ساجده الله دې تو پر کم دوستان و یاران هر چاله ویر کی مړه تو خو مولا زړه والا چې خوشحال کو انشاءالله دا تو چې کومې خبرې وکړې همداسې وي کېږي وایي الله په فضل و کرم سره موږ په ملک کې وي انشاءالله امن روکي انشاءالله بس د کلاس ټیم پوره دی هر څه چې په ویر شو څه ډېر ټیم هم آزادی مبارک شاغازی کمیستی دبخمل کمر بند دلنا تور کمیستی دبخمل کمر بند دلنا ښکلی خوب مې ولیدو امید لرم چې وطن مې ازاد شي یاره څه مې غیارله اور یاره ښه به لږ چېرې وړه په منډه یم تکړه شه دلته شه ده بخیر څنګه چل دی څنګه جوړ چې دا ورک یې لمبر دی باندې ورک شه سړیه ټول لمبر نه میلوي نن تاګ ماګ نشته دی پوه شوې داسې چل دی که نه چې نن مې په کور باندې پروګرام کړی دی رښتیا ډېر ښکلی یو خوندور خوب مې ویګا لیدلی دی نه مړه قسم دی بیخي بې انتهایي و زړه مې ډېر زیات خوشحال دی بس پرېږده خوبونه موبونه مو له خوشحالي زوره راوړی تو سے ملک آزاد شو بیا بس بالکل ما مې صبحوي نیوز وکتو قسم ده چې زړه مې هسې پړک راوچاودو مو چې دله بېر شي وبوره کې ویله مړه یاره یوه خبره ده دا څه چې زه پاکستان څنګه پرېږدم موږ له خو یې قسم دی چې دومره مینه راکړه ته په رقم دوستان مې پکې نو اوس خو ما زړه وشلېږي چې ډېر تاسې پرېږدم ونڅم خو به مړه انشاءالله
ته غم ما کوه پرېږده دا خبرې تو دا انجینر ځکه پوره کړی دی تو ته یې ملک ضرورت دی ته خپل ملک له لوړ شه و ملک ترې ټینګه مړه بالکل ورتم ان شاء الله خو خبره لکم افغانستان کې تاسو ضرورت پیښی کنه نو خو ما خو ولارو سو ځکه چې تاسو موږ سره تاسو ما حق جوړیږي چې موږ په ملک یو ښه کردار ادا کو موږ داسې چل دی کنه چې نور خبره پرېږه روسا چې لوړ شو کنه پروګرام وکړو چړې پوری وکړو مازی وکړو